د رشتې نه مخکې د دې دریو خبرو خیال ضرور ساته که چېرته ته د خپل لور او یا د خپلې خور رشته په یو بل کور کې ورکوې نو د دې دریو خبرو خیال ډېر ضرور ساته که نه ستاسو خور لور به بیا ډېره زیاته خفه وي که د دې دریو خبرو باندې تاسو عمل ونه کړو نو ټول عمر به ستاسو خور لور خفه وي او زندګي به خراب وي. نو دا ویډیو راسره مکمل وګورئ، یو ښه غوندې کمنټ وکړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړی نو ضرور سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره ځان پویه کړئ ګوره بیا به وروسته ډېر زیات خفه وي. نن سبا که تاسو ته پته ده په هر ځای کې جنګ او جګړې دي خو هغه که دې خبرو تاسو عمل وکړو نو جنګ جګړې به نه نو په هغه کور کې رشته بیا وکړئ او که څه معلومات وي که نه که څه خبره وي نو هغه په کمنټ کې ضرور ووایئ. زه سره دا ویډیو شریکوم او زما ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو په کم کور کې اولنی چې په کم کور کې د ښځې مشري وي چې ښځه مشره وي که نه سړي ته ترجیح نه ورکوي، سړی نه مشر کوي نو هغه په هغه کور کې خپله خور لور مه ورکوئ ځکه چې د ښځې په مشرۍ کې تاسو ته پته ده ښځه چې ده نو هغه ډېر داسې فیصله کوي چې هغه ډېره زر فیصله کوي او یو سړی چې دی نو هغه داسې فیصله کوي چې په سوچ سمج سره فیصله کوي او ښځې خو دې ته نه ګوري ځکه نو په کومه کور کې د ښځې مشري که نه په هغه کور کې د خپلې خور لور رشته چېرته هم مه ورکوئ که نه ډېر زر به بیا خفه وي او ټول عمر به پې ستومانه وي که نه بیا به ډېر زیات خفه وي. نمبر باندې دی چې تاسو په کومه کور کې رشته کوئ نو اول معلومات وکړئ چې په دې کې د طلاق عام دي که نه دي. کومه ښځه چې په دې کې اوسېږي که نه چې هغه په دې کور نه واپس د خپل مور و پلار که ځي په جنګ جګړو باندې خو نه ځي که نه که چېرته دا ضرور دا معلومات وکړئ که چېرته دا تاسو ونه کړل نو ستاسو د خور لور رشته به تاسو وکړئ خو بیا به پرې وروسته ډېر زیات ستومانه وئ. دغه کیسې نن سبا ډېر زیات راځي که تاسو سوچ وکړئ که نه په یو داسې خلک پکې هم شته چې واده وکړي د هغه نه 2-3 میاشتې پس بیا ښځې له طلاق ورکوي نو که دا معامله پکې د طلاق معامله پکې جنګ جګړې پکې او کور نه ښځه چې ځي مور و پلار که نو هغه څه په شر باندې ځي. او درېیم نمبر باندې دی چې چېرته هم تاسو رشته کوئ د هغوی څوک مشر وي مور یې پلاره وي که نه نو تاسو د هغو نه هم تپوس کوئ دا کومه ښځې چې دي نو د هغو د خواښې څخر نه تپوس کوئ که نه چې هغه څنګه د دې ښځو په باره کې څه وایي که هغه هم د دې ښځو غیبت کاوه که نه نو تاسو هم هغه کور کې رشته مه کوئ یا د دې ښځو نه تاسو تپوس وکړئ نو هغه هم که داسې خبرې کوي د خپلې خواښې او څخر نه تنګ نو په هغه کور کې رشته مه کوئ. ملګرو دا چې دا بې اتفاقي ده او په دغه کور کې جنګ جګړې او په دغه کور کې که تاسو رشته وکړئ نو تاسو پرې ټول عمر ستومانه وئ. که د دې درېیو خبرو تاسو عمل ونه کړو نو ستاسو د خور لور زندګي به ټول عمر دپاره تباه وي. زما دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر